د میدان وردګو والي دای میرداد او چک ولسوالۍ نیکپایکول درې څخه د لیدنې پر مهال د یادو سیمو اوسیدونکو ستونزې واورېدې او د بنسټیزو پروژو روغتیا ښوونې او روزنې په برخه کې یې ستونزو ته د رسېدنې ډاډ ورکړ. په دې مقصد او هدف باندې راغلو تر څو د دغه ولس سره نږدې نه وینو او الحمدلله د دغه ولس مخورو سپین ږیرو مشرانو کشرانو مجاهدینو مسؤلینو ټولو سره مو نږدې نه وکتل. د دوی یو څه ضرورتونو مشکلات یو لکه د سړکونو په برخه کې د تعلیم او تربیه په برخه کې او د صحت په بخش کې. نو انشاءالله موږ دا په خپلو سترګو باندې ولیدل دوی ته ډاډ ورکوو تر څو پورې موږ کوشش کوو چې زمینه د حل د مشکلاتو ورته راوباسو. د یادو سیمو اوسیدونکي د والي ورسره مل پلاوي له ورتګه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په تیر کې دغو سیمو ته هیڅکله هم د دوی د ستونزو اورېدو په موخه لوړپوړي چارواکي نه دي ورغلي. خو د والي صاحب پر راتګ ډېر خوشحاله یو. دغه ټول کلیوالو مشرانو سپین ږیري د والي صاحب او د رئیس صاحب د انکشافات او د سندیز او د رئیس صاحب د ولسوال صاحب د ټولو مشرانو چې موږ دغه غریبه منطقې ته د خپل قدمونه رانجه کړل او دلته راغلل. اهمه ستونزه چې ده د سړکو په بخش کې موږ زیاته ستونزه لرو او د زراعت په بخش کې موږ زیاته ستونزه لرو. د مشرانو او د مؤسساتو څخه د موږ دا هیله ده چې موږ ته بالخصوصا د سړکونو او د زراعت په بخش کې زیاته همکاري وکړو. ډېر خوشحاله شو چې د موږ په ژوند بولین نه درغلی حتی ولسوال نه درغلی نو چې درغلی ډېر خوشحاله شوم. جهان مننه تې کوو. ډېر خوشحاله شو ټول غوټه وړه لوی وړه. خدای دې کله داسې مشران موږ ته راکړو چې موږ دا سوال وخلي د لنډه ځواب ووینو. د میدان وردګو ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې تل د لرې پرتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته لومړیتوب ورکوي او کوښښ کوي چې په بېلابېلو برخو کې ورته خدمات وړاندې کړي.